لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره ملپلاوي هرات ولایت ته د کاري سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د تخصصاتو نوي تاسیس شوي ریاست څخه لیدنه وکړه. یک شنبه د اورزګان لوړو زده کړو مؤسسې 1100 اداري خالي بستونو لپاره له 80 تنو نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هرات پوهنتون له کادري روغتون څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هرات پوهنتون د 1402 هجري شمسي کال د 1244 محصلینو په فراغت غونډه کې د ګډون ترڅنګ د هرات پوهنتون کرنې پوهنځي ماستري برنامه افتتاح او دغه پوهنتون داخلي سړکونه یې ګټې اخیستنې ته وسپارل. دوشنبه د کندوز او بغلان پوهنتونونو او کندوز دیني جامعاتو ریاست 500 اداري خالي بستونو لپاره لا 1500 تنو نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو سره وکتل او په دغه وزارت او تحصیلي بنسټونو کې له هغوی سره راټولې شوې مرستې ولایتي مسؤلینو ته وسپارلې. د کندهار او د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتونونو او د زابل وړو زده کړو مؤسسې 49 اداري خالي بستونو لپاره له 240 نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د کابل طبي علومو پوهنتون کې د انټي میکروب درملو پر وړاندې د میکروبونو مقاومت په اړه لومړنی کلنی کنفرانس جوړ شو. سه شنبه د ننګرهار پوهنتون مرکزی لیلیه کې د فلټر اوبو او د برېښنا ځانګړي سیستم پروژې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون او زابل وړو زده کړو مؤسسې ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. چهارشنبه د لومړي ځل لپاره د خصوصي تحصیلي بنسټونو د دایمي استادانو د تقرر او تثبیت پروسه پیل شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هیواد لویدیځ زون ته د خپلو کاري سفرونو پر دوام د بادغیس لوړو زده کړو مؤسسې له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې ترڅنګ په یوه لویه ولسي غونډه کې ګډون وکړ. او پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د فراه لوړو زده کړو مؤسسې له مسؤلینو او استادانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د مؤسسې ستونزې به حل او محصلینو ته به یې ښه تحصیلي چاپیریال برابر کړي. د نیمروز لوړو زده کړو مؤسسې علمي شورا ناسته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په حضور کې دایره شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نیمروز لوړو زده کړو مؤسسې د لیلیې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل او په دغه ولایت کې یوې سترې ولسي غونډې ته وینا وکړه.